بس دې ما ورور الله دې راوړي خدای پاک نو بیا داسې ورځ راوړي چې موږ کوم وطنداران دي په دښمن په سر کې راځم داسې را سره ودرېږي خدای دې موږ تاسو نور دغه تکلیف وساتي سمه ده وروره موږ به دې تاسو مجاهدین زندرشات مجاهدین زندرشات سي خبره ورکو مدان صاحب روزه دین مسوات صاحب محترم دفاع ما دفاع صاحب دفاع مامو دفاع ملګری دفاع ټول د بیان د ازادۍ مدافعین لګیا دي زمونږ आवाज بندوي زمونږ ایډیانې بندوي او د بیان د ازادۍ دښمن بیا طالب ده دا د بیان ازادي ده چې د ما خبرې نشي زغملی زه خو د اردو عسکر ته ورور وایم مینه ورکوم زړه ورکوم محبت ورکوم الفت ورکوم چې نور د افغانو وینه توی نشي په مرګ خفه کېږم دښمن مې د په تندي ښکلومه تا څه کړي دي ته خو شهیدان په موټرو پسې کشوي د حقوق بشر مدافع هم ځان ته وایه نړیوال قوانین هم په ما باندې د بي 52 په زور پلي کوي دغه خونړۍ جمهوریت او دغه خونړۍ دیموکراسۍ په خاطر دی 20 کاله زما هېوادوال هم په شهادت ورسول بیا هم پړم زه یم مړم زه یم عجیبه قضاوت ده وای که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه او خپل خر او د بلاس په برابر کې د انصاف تله خو د تا په لاس کې وه چې زه د وحشتګر او دهشتګر بللم په مدرسو په مکتبونو د بمبار کوه کلینیکونه د بمبار کړل معصوم ماشومان د شهادت ورسول اخر هم ټاپه وه د تروریست په ودې لګوله اته کلن ماشوم د پاکستان جنرال او کرنیل تېنه جوړ کړ انصاف او عدالت خو د دا و چې د څارویو په میلې باندې د توغندیو بریدونه وکړه د څارویو د انسانانو غوښې د سره ګډ کړلې دغه ضمیر فروشه خبریالانو په یو راپور قدرې جوړ نه کړ داسې حالت و چې څارویو د انسان په وینه تنده ماتوله مګر هم تاسو په راپور جوړ نه کړ په مدرسو مو ګلالي طالبان مو شهیدان کړه سپین جامې مو ورته په وینو سره کړه د دیوال د مدرسې دیوالونه او قرآن کریمونه مو د دوی په وینو ولمبول لیکن زړونه مو یخ نه شول نن هماغه قاتلان طالبان معاف کوي دا د طالب اتلولي ده دا د طالب میړانه ده دا د طالب غیرت او شهامت ده چې ښې په دښمن زور بار ده خو بیا هم د مینې غېږه ورکوي تاسو د خپلو عسکرو ته کوم مورال وس د طالب په خلاف ورکوئ عسکر جانه تا ته خو یې ویلې چې طالب دې وژني طالب پوله او پلچک ورانوي خبر شوم چې په تخار کې په رستاق ولسوالۍ کې د کابل ګوډاګۍ ادارې چارواکو پلونو ته بمونه ایښي چې طالبان راپسې رانشي که همدغه کار طالب کړی وای نن به ملان او تان ټولې نړۍ نیولی نن هم د ازادۍ راډیو خبریال راته وایي هو تاسو اناردرې ولسوالۍ بمبار کړله ما د قندوز د مدرسې پوښتنه ترې وکړه که ته یو ازاد او رښتینی ژورنالست وې حقیقت ووایه چې هلته څوک په شهادت رسېدلي وو هغه حقیقت 10 کاله وروسته مو نه ویلی وای اناردره په دې خلاصه کړم زه د اناردرې د پیښې ملاتړ نه یم بلکل چې هر چا دا کار کړی ښه کار یې نه ده کړی عامه شتمني وه خو په همغه اناردرې کې د طالبانو جسدونه له غره نه کته راکولول کېږي په دومره کاڼې په دې سینه وهئ دا ظلم ده دا وحشت ده دا ډېر بد کار ده که د اناردرې ولسوالۍ نړول بد کار دی د یو شهید بشر ته توهین کول جنایت ده جرم ده که د یو ولسوالۍ ودانۍ نړول هغه خو به طالبان بیرته درته جوړ کړي دغه بهانه به د خلاص سي لیکن هغه زما د شهیدانو په وجود د چې اور بل کړی دی هغه به څه وکړي نو خبرې ډېرې دي چې تر سهار هم درته عسکره ووایم نه خلاصېږي راځه خیر دې په دې کې ده کامیابي دې په دې کې ده چې له خپلو ورونو سره هغه چا سره چې امریکایان یې ګونډه کړل له دوی سره یو ځای شه که نور هیڅ نشي کولی 20 کاله د اشغال په چوپړ کې پروت وې اوس راشه دغه میړانه وکړه دغه اتلولي خپله که چې د طالب له دښمنۍ نه لاس واخله د اسلامي نظام په وړاندې خنډ مه جوړېږه قاری صاحب محترم راغلی ده دا به م راواخله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترم قاری صاحب سعید خواسته لایق پرون ته بخیر راغلی
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. جنرال صاحب محترم، تاسو ته او ټولو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه، احترامات او د فتح د لړۍ ګړندۍ لړۍ مبارکي تاسو ته او ټول ملت ته وړاندې کوم. الله رب العالمین دې الله مو عزتمن اسلامي نظام زموږ تاسو تند ماته کړي. قاری صاحب محترم، موږ د موضوع مطابق د عسکرو ته د مینې او د الفت پیغام ورکړ. موضوع همدغسې لیکل شوی ونه، مهرباني وکړئ تاسو څه ویل لرئ. مبین صاحب مونږ خو تېره ورځ هم ډېر یو څو ویډیوګانې موږ لرلې د عسکرو د تسلیمۍ، بیا د هغوی سره د صمیمانه او د ترحم نه ډک چلن. تېره ورځ په غزني ولایت کې 2 ځایه عسکر تسلیم شوي په ډېر لوړ تعداد سره، ګڼ شمېر. په غزني کې طبعا دولتي عسکرو سخت ظلمونه کړي دي، دا به تاسو ته معلومه وي. په دا ځینو ولایاتو کې اربکیانو او دولتي عسکرو په غزني کې، په خوست او په غزني کې، او په خوست، غزني، وردګو، دا ځینو ولایتونو کې دغه عسکرو ډېر سخت وحشتونه کړي دي. نو د هغې وحشتونو باوجود مجاهدینو ته تسلیمیږي او مجاهد دته عفو کوي. هغه عسکر ژاړي، خپله پښیماني څرګندوي، مجاهد یې په خپله غېږ کې ټینګوي، سر یې ښکلوي او ورته وایي چې عسکر وروره ته زما وطندار یې، زما ورور یې، ته غولیدلی وې، ستا سر او مال محفوظ ده، ته زما په څېر، زما د یو مجاهد په څېر، لکه څنګه چې د ما د مجاهد وینه په ما حرامه ده، داسې ستا وینه په ما حرامه ده. دغې وضعیت مبین صاحب د کابل ادارې چارواکي او ټامیان او فلبریټان ډېر سخت ورخطا کړي دي. دوی د دې حالت تمه نه لرله. دا د امریکایي جنرالانو په غورو پرو دوکه شوي کمقلانو داسې فکر کړی و چې هر څه سم روان دي. دوی هیڅکله دا تصور نه کولی، خو دوی فکر نه و کړی چې شاهین صاحب ته د ما ویډیوګانې ډېرې زیاتې لیږلې دي. د نن ورځې ویډیوګانې ډېرې مهمې دي. شاهین صاحب را سره ده؟ مبین صاحب قاری صاحب فهم می دی. سلام علیکم ارزاده، مهرباني وکړئ. نو د موږ تاسې اسلامي امارت مجاهدینو هغوی ته ډېر په رحیمانه چلند دوی سره کړی ده. د کابل ادارې چارواکو داسې تصور او فکر نه و کړی دا څه چې دوی سره پیښ شوله، ځکه دا د مادیاتو بندګان د امریکایي جنرالانو په ټانګ او توپې باور و او د خپلو عسکرو په اسلحو او د خپلو عسکرو په تجهیزاتو یې باور لرلو. خو موږ دوی ته مخکې ویلي وو چې دغه عسکره پردیو روزلي دي. دغه عسکر د جنگ مورال او عقیده فکر نه لري. تاریخ وګورئ، په تاریخ کې پردیو روزلي فوزونه هغه ملتونو نه دي پرېښي. نو دلته به هم دا خلک په همدې انجام مبتلا کیږي. خو دغه عسکر زموږ ورور ده، زموږ افغان ده، زما کلیوال ده، زما وطندار ده، د همدې خاورې بچی ده. زه او دی به سره یو ځای شو، د دې هیواد د راتلونکي لپاره به کوشش وکړو او په ګډه به د هیواد راتلونکي جوړه کړو او د هیواد د راتلونکي اسلامي نظام ستنې به کېږدو. دا هغه حالت دی چې ټامیان او فلبریټان کله هم نشي زغملی. موږ بیا هم افغان عسکرو ته وایو چې تاسې د دغې خاینو میلیونرانو، ټامیانو، فلبریټانو د خرمستیو مه قرباني کیږئ. دا خلک باید تاسې په تیرو 20 کلونو کې پیژندلی وي. افغان عسکره تا باید د خپلې قول اردو قمندان د پیژندلی وي. تا باید دفاع وزارت پیژندلی وي. تا باید هغه جنرالان پیژندلی وي چې د هغوی اولادونه په اروپا او امریکا کې دي. تا باید هغه جنرالان پیژندلی وي چې ستا د اعاشې اباتې روپۍ راځي، ستا د اعاشې اباتې په نوم چې کوم شی راځي، دی په هغې باندې په خارج کې سرمایه اخلي، په خارج کې دی په هغې باندې بلډینګونه جوړوي. داسې په تیرو 20 کلونو کې به تاسې ته په تجربه رسېدلی وي
چې ته به د طالب د محاصرې لاندې وي او میاشتو ته د محاصرې لاندې وي خو ستا جنرال ستا قمندان ستا د دفاع وزیر هغه ستا اکمالات نه کوي دې علت دا نه ده چې دوی ستا اکمالات نشي کولی علت دا ده چې دغه خاین میلیونر دا چې ستا اکمالات کوي دا غوره دا بولي چې هغه پیسې چې ستا په اکمالاتو مصرفیږي هغه دی باید خارج کې خپل اکاونټ ته ولېږي خپل بانکي حساب ته یې ولېږي خپل اولادونو ته یې ورولېږي چې هغه خرمستی وکوي هغه په اروپا او امریکا کې په هغې عشقونه وکوي نو افغان عسکره ته باید وپوهېږي چې ته په ډېره بېهوده لار کې قرباني کېږي ته د داسې یو چا دپاره قرباني کېږي چې ستا د مرګ نه وروسته د هغې سره ستا د کونډې غم نشته ستا د یتیم غم نشته ورسره ستا د ماشومانو فکر نشته ورسره ستا د اولادونو فکر نشته ورسره په دې ښارونو بازارونو کې مبین صاحب دغه د بیچاره عسکرو اولادونه چې سړی ګوري د سړي کلمې پرې کېږي سړی ماتوي دا ولې هغه عسکر هغه سرتیری ای جنراله ای خاین میلیونره چې ستا دپاره قرباني ورکړې وه ستا دپاره ځان وشلی ده د هغې اولاد په تا باندې دا حق نه لري چې د خپل میلیونري سرمایې څخه یو څه مقدار درته ورکړي په دې هېواد کې څومره میلیونران دي په هر ولایت کې د امریکایي ډالرو نه پړسېدلي میلیونرانو تعداد بشمیره ده ولې د دې ولایت د وژل شوو سرتیرو غم دوی نه خوري ځکه دی دا باور نه لري چې دا سرتیری د ما دپاره قرباني ورکړې ده باید زه د دې قربانۍ احترام وکوم هغه په دې کیسه کې نه ده عطا محمد نور دومره سرمایه لري چې د نیم افغانستان دپاره کفایت کوي ولې د هغې سرتیرو غم نه خوري چې د ده د خرمستیو دپاره وژل شوي دي او عجبه دا ده چې په 10,000 افغانۍ 15,000 افغانۍ خلک راټول کي ټوپکونه په لاس کې ورکړي چې دغه ولسي پاڅون ده خلک راپورته شوي دي قاری صاحب محترم دلته یو څه پوښتنې دي 15 پوښتنې دي او ډېر په زړه پورې دي غواړم چې دغه ته جواب ورکړي چا رالیږلي دي نو خوښه مو چې اوس یې وایه کله یو ویډیو نه وروسته یې وکړو یوه ویډیو واچوئ مبین صاحب یوه ویډیو واچوئ شاهین صاحب پرون ورځ د غزنی ولایت د مولوی مبارز صاحب ویډیو واچوئ د هغې نه وروسته بیا په غزنی ولایت کې د بدر مولوي صاحب ویډیو ده هغه هم واچوئ سمه ده مبین زه به هغه سمه یې کړم او دا دې زه ورته ورغلم اول به د بدر صاحب راواخلم ملګرو دا وګورئ د طالبانو اخلاق وګورئ د دوی مینه د دوی محبت د جګړې په لومړۍ کرښه کې یعنې دا هر څه ناممکنه دي یقینا د زړه کومې د هغو راتګ خوشحالیږو چې د پیسو لپاره د هغوی له ځواني غرور افغانیت او اسلامیت سره لوبې سوي موږ د سترګو په اوښکو سره غواړو هغه د کمترۍ احساس لرې کړو چې زموږ له عسکر ورونو سره پیدا سوی دوی ته واقعا ځان ملامت ښکارېږي خو موږ ورته عفو کوو او ورونه مو دي ما از صمیم قلب به آمدن آن عساکر خرسند میشویم دا ویډیو پرون تا نه وی لیدلی مبین صاحب دا ویډیو به شاید پرون تا نه وی لیدلی نه دلته مې لایف کې نه دی لیدلی خو همداسې مې ولیده قاري صاحب پرون متاسفانه موږ بیخي سړی شړوي ډېره دردونکې ویډیو ده بالکل دغه ډېره یقیني ډېر په زړه پورې ده شاهین صاحب مهرباني وکړئ او ورونه مو دي ما از صمیم قلب به آمدن آن عساکر خرسند میشویم که با جوانی غرور افغانیت و اسلامیت آنها
در مقابل چند پول بازی شده است. ما می خواهیم با ریختن اشک خود آن احساس کمتری را دور بسازیم که به برادران عسکری ما پیدا شده و خود را ملامت می دانند. ما به آنها عفو می نماییم، آنها برادران ما اند. قاری صاحب مهرباني وکړه زه به بله ویډیو راوړم. سبحان الله. دا د طالب ترحم ده. بیا ځینې خلک موږ ته وایي چې تاسې خپل افغانان وژنئ. موږ که خپل افغانان وژلی خو دغه عسکر به موږ وژلی وای. همداسې دې موږ مجاهدین دې خلکو ته په لاس ورغلي وو. همداسې دې موږ مجاهدین دوی ته په لاس ورغلي وو، خو دوی څه معامله ورسره کړې وه؟ هغه افغان کشي وه، هغه برادر کشي وه چې تا یو وارې یو څوک په دوکه راوستو، بیا د دغې نه وروسته په ډېر وحشت شهید کړو. دغه ظلم ده، دغه برادر کشي ده. موږ د افغان عسکرو مرګ نه غواړو، موږ د دوی وژل نه غواړو. دوی بل چا دې موږ مخې ته درولي دي، بل څوک کوشش کوي چې دوی دې موږ سره وجنګوي. مبین صاحب یوه پوښتنه وکوئ، بیا به یې نه وروسته هغه واچوي، دا بله ویډیو به مو واچوي. سمه ده قاری صاحب. مبین صاحب فکر کوم او در راغی. مبین صاحب انټرنیټ ښه مهرباني. بس لږ زره مشکل. قاری صاحب محترم، لومړی پوښتنه، آیا طالبان یوازې د دولت ټیټ رتبه امنیتي ځواکونو ته عفوه کوي او خوشي کوي، که په دې عفوه کې ټول دولتي اشخاص، لوړ رتبه او ټیټ رتبه امنیتي ځواکونه، ترجمانان او ټول هغه کسان شامل دي چې له کورنیو او بهرنیو ځواکونو سره کار کړی ده؟ مبین صاحب محترم، دغه موضوع څو وارې موږ تشریح کړې هم ده. عفوه چې دا کلي عفوه ده، عامه عفوه ده. هر هغه چاته چې هغه اوس غواړي چې د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شي، د مخالفت نه لاس واخلي، هغې ته عفوه ده. هغه که څومره د لوړې کچې سړی ده، هغه که هر څوک ده، هغه معاف ده. څو ورځې وړاندې د اسلامي امارت رسمي اعلامیه راغله د هغه چا په باره کې چې د افغان کور ته یې سره کافر اړولی وو. دا یو نه بخونکی جنایت ده په ټولو ملتونو، په ټولو دینونو، په ټولو قومونو کې. خو طالب بیا هم درګذر وکولو. طالب بیا هم په دې خاطر چې نور په دې هیواد کې جنگ او جدل بربادي نه غواړي، ترجمانانو ته یې عام عفوه اعلان کړه، بلکې دا اطمینان یې هم ورکړو چې د خپل هیواد نه مه تښتئ، تاسو سره موږ کار نه لرو. نو د اسلامي امارت عام عفوه ده، خو په شرط دی چې د همدې عفوې نه اوس ګټه واخلي، اوس ګټه ترې پورته کړي او د مخالفت نه لاس واخلي، د اسلامي امارت د صف سره یو ځای شي. بل قاری صاحب محترم، آیا طالبان د هغو ولسوالیو تعمیرونه او وسایل چې له دولتي ځواکونو یې نیسي تخریبوي یا ور اچوي که نه؟ نه مبین صاحب، تر اوسه پورې په استثناء د یوې جزئي پیښې څوک نشي ثابتولی چې اسلامي امارت دې کوم تعمیر وران کړی وي یا د کوم عمل منفعه شیانو ته ور اچولی وي. 113 ولسوالۍ فتح شوي دي. په 113 ولسوالیو کې د یوې ولسوالۍ تعمیر نړول شوی ده. ولې دا 129 ولسوالۍ موږ نه یادوو؟ په 113 ولسوالیو کې د یوې ولسوالۍ تعمیر نړول شوی دی. هغې په باره کې هم اسلامي امارت وضاحت ورکړو چې هیئت لیږل شوی د مسؤل کسان به ونیول شي، مجازات به شي. 129 ولسوالۍ نیول شوي دي، وسایل هم محفوظ دي، وسایط هم محفوظ دي، سرتیرې هم محفوظ شوي دي او ودانۍ هم محفوظې دي. په دې اړه باید زموږ افغانان ورونه د دشمن د پروپاګند ښکار نشي. ډیره مننه قاری صاحب محترم. دریم سوال، ورته سوال، دا یا طالبان پوځي وسایط تر نیولو وروسته تخریبوي او یا نورو هیوادونو ته لکه پاکستان او ایران اړوي، آیا په دې اړه په یو شمېر رسنیو کې خپاره شوي خبرونه حقیقت لري که تاسو یې ردوئ؟
مبین صاحب دا مطلق دروغ دی، پروپاګند دی او د کابل ادارې سران د کابل ادارې د پروپاګند ماشین هغه ته چې کله د تبلیغاتو د پروپاګند نور لارې ور ختم شوي، وس غواړي چې د خپل ولس اذهان په دې مغشوش کی دوی د خپل عسکرو د تسلیمۍ د ولسوالیو د فتح هیڅ پرتوګ نشي ګڼډلای او بیخي شرمیدلې دي رسنیو په وړاندې. اوس هم دا پروپاګند ورپاتې دي چې طالب وسلې او وسایط او اسباب نورو هیوادونو ته اړوي. کومه د تاسو سره ثبوت؟ د کوم ثبوت نه وایي؟ هغه د 2018 کال یو عکس چې په غزنی ولایت کې مجاهدینو ټانګونه نیولې دي او پتریلو کې بار دی، هغه عکس یا د پاکستان د کشمیر عکس؟ کوم نه ثبوت؟ څوک ثبوت وړاندې کولای شي؟ وړاندې دي کی د پروپاګند نه بغیر. مبین صاحب کچرته یو ویډیو واچوي، دا نورې پوښتنې بیا د ویډیو نه وروسته وکړو. یو ویډیو واچوي شاهین صاحب. ټول باندې راځي کومه ده؟ کومه ده؟ بیا برادر نه لا ترى سرس الله دې راو الله دې راو دا ټول په مخ باندې خدای پاک تاسو په خیر وافیت راوست. تاسو مو به تاسو د مال د سر ها الله دې راو زلی ارده ته دې مغرور سمد ستړي ماسي خدای مو راو روزدين اورار مجاهدين اللي شات نو که شات سي او نسوا زادي ما اورار الله دې راو خدای پاک نو بیا داسې ورځ راوړي چې موږ وطنداران دې په کوم په سکه راځم د سره ودی دا چې موږ تاسو نور دغه تکلیف وساتي سمه ده وراره. موږ به دې تاسو مجاهدین زندرشات اسي خبره واره کوم ځان سره روزګین مسوات سم محترم دفاع تاسو دفاع مو دفاع ملګری دفاع ټول او د تاسو ارڅ په مو باندې حرام د تاسو وینه په مو دای حرام ده کې د ماده دغه مجاهد سمد ایمان محمد طاهر مبارز دغه کربال د کمربند عمومي وسم مسله او دا درالو سید خدای دې مې اپ در قیامت آبا و سبب یاد نه استاد کړي ما دا کړي سید دا په نظام د نظام کې هر څه راځي دا دا ور جانه و تر قیامت آبا دا په سبا کې سوي چې 200 مجاهدین دي شهیدان کړي او په دغه ټانک کې دي کش کړي د موږ لپاره سمه دا وراره یو سړی دي دې تشویش نه کوي چې دا د مجاهدینو دا څه خبره ده ټول ته په تاریخ خبره کړي لا څه بیا دا څه سلام سلام پلی جانان وطن زار شملتا افغانستان وطن سلام پلی جانان. یو بل نوې خبر دادای مبین صاحب نوې خبر دادای تازه خبر دادای الحمدلله چې دا نن ورځ خطا نور چې وو خطا نور دا تللی وو یو څه فلمي عکسونه اخیستي دي په کلدار ولسوالۍ کې او اماغه ولسوالۍ الحمدلله اوس فتح شوه. اماغه ولسوالۍ فتح شوه. الله اکبر. کلدار ولسوالۍ الحمدلله فتح شوه. چې چیرې نور چې تاسو او ټول ملت ته وایي چې چیرې اتونو کړي انقلاب ونیسي. اوس دغه پلاستیکي بدمعشانو زور وګوري. دغه پلاستیکي بدمعشان چې امریکایانو اشغالګرو پړسولي وو، جنرالان، مارشالان، دیموکراتان، سیاستوال او په یو بل نومې معرفي کړي ولسته، اوس به د دوی زور ملت وګوري، نړۍ به یې وګوري چې دا خلک په واقعیت کې څوک وو، څومره زور دوی لرلو، څومره پوهه دوی لرله، څومره ولسي ملاتړ دوی د ځان سره لرلو. مبین صاحب مهرباني وکړئ. ډېره زیاته مننه قاری صاحب محترم. زه به څلورم سوال ته راشم.
څلورم سوال دا د قاری صاحب آیا طالبان د مکتبونو مدرسو روغتیایي مرکزونو پلونو سړکونو او نور عام المنفعات ځایونو د امنیت لپاره کوم پلان لري که نه؟ بلی سوی مبین سے محترم د اسلامی امارت په تر اوسه پورې چې کوم تشکیلات او هغه نظامی تشکیلات وو. اوس د اسلامی امارت د فتوحات سره د دوی اسلامی امارت تشکیلات پراخ شوي دي. هر ولسوالۍ کې ولسوال ته مسؤل ته امر شوی دا چې تاسو به څو ورځې مخکې د خلیفه صاحب مخابروي هدایات اوریدلې وي چې ټولو ولایتونو ته یې وکړل، والیانو ته ټولو والیانو ولسوالانو ته امر و چې د خپلې ولسوالۍ دپاره اداري تشکیل جوړ کړي، ملکی تشکیل، داسې تشکیل چې هلته عام المنفعات تاسیسات وساتل شي، املاک و اسناد وساتل شي، خلکو ته خدمات عرضه شي او د خلکو ضرورتونه پوره کړل شي. همداسې ملي تاسیسات، عام المنفعات، شتمنۍ، تاسیسات، مدارس، مکاتب، پانتونونه، روغتونونه، د دې به انشاءالله کلکه څارنه کیږي، حفاظت به کیږي، تعمیر کیږي به او ولس ته به خدمات وړاندې کیږي انشاءالله. موږ په تیر وخت کې هم د عمل کې ثابته کړې ده. موږ د غور والا خلق نه یو، موږ هوایی خبرې نه کوو، ولس ته به انشاء الله موږ په عمل کې ثابته کړو د الله په فضل. شاهین صاحب ویډیو واچوه، د خاکریز ویډیو واچوه. خاکریز کې چې کوم عسکر تسلیم شوي دي، د هغې نه وروسته بیا د هلمند په ګرشت کې عسکر تسلیم شوي دي. خاکریز ویډیو کا در معلومه وي هغه واچوه. سمه ده قاری صاحب، زه به راوړم، تاسو فقط یوه ثانیه وخت یوه ثانیه وخت مبین صاحب ته غږېږه، قاری صاحب غږېږه، زه ویډیو صاحب زه به پنځم سوالم تقریبا تاسو جواب خو د دې په خاطر چې د ساحل سوال تاسو ته ورسېږي، آیا اسلامي امارت تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د خلکو د ورځنیو لانجو او دعوو د حل او فصل لپاره کوم قضایي سیستم لري؟ مبین صاحب د خلکو د قضایاو د حل لپاره خو الحمدلله تر اوسه پورې هم ښه منظم سیستم فعال و. ټولو خلکو ته معلومه ده. خو دی خو که تاسو ته معلومه څو وارې دولتي رسنیو حتی راپورونه جوړ کړل چې خلک خپلې فیصلې طالبانو ته وړي، په دې خاطر چې طالبان فیصله هم زر کوي او هلته حقدار ته رسیږي. نو الحمدلله د اسلامي امارت د قضا سیستم هغه د ډېر د وخت نه فعال ده. د خلکو قضایا او مسائل حل کیږي په د شریعت د چوکاټ مطابق او هلته په ډېر شفاف ډول د خلکو مسائل حل کیږي الحمدلله. دا ډېر وخت نه دا شی روان ده او نور به هم په دې اړه چې د چا کوم شکایت و هغه به رفع کیږي، نور به هم انشاءالله دا کار ته پراختیا ورکول کیږي. ډېره زیاته مننه قاری صاحب. نو ولې وخت نه تسلیمېده ځانونه مو داسې ښه درځئ څوک هسته جتې شمار کوي؟ څومره شوه؟ صحیح مړی مې څو وشوه؟ ښه نو ولې وخت نه تسلیمېده ځانونه مو داسې ښه؟ قاری صاحب تاسو غږېږئ، زه به بله ویډیو په دې کمنټ ورکړئ په دې ویډیو.